أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. په دې آیت مبارک کې الله پاک د ډېرو سوالونو نه او د تپوسونو کولو نه خپل بندگان منع کړي دي. چې کله وحی نازلېده نو وقتاً فوقتاً به د شریعت احکامات د الله پاک د طرف نه راتلل. کله چې د حج حکم راغی چې حج فرض دی په تاسو باندې، نبی علیه السلام د حج د فرضیت حکم بیان کو چې ای خلقو په تاسو باندې حج فرض دی، د فرض حج ادا کولو کوشش وکړئ. یو کس پاسېدو او تپوس یې وکړو آیا هر کال حج فرض دی؟ نبی علیه السلام خاموشي اختیار کړه او رنگ مبارکې د غصې نه تک سور شو چې دو دا بیځایه سوال ولې وکړو، او بیا وفرمایل که چېرې ما د دو د سوال په جواب کې او کړي وې نو بیا به هر کال حج فرض شوی او بیا به ستاسو د ادا کولو طاقت نه و. نو چې کله وحی نازلیږي نو تاسو د هغې انتظار کوئ، تاسو ته به وضاحت کیږي، تفصیل به درته بیانیږي. دا شان بعضې کسان به راغلل تپوس به یې وکړو قیامت به کله راځي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې تا د قیامت دپاره څومره تیاری کړې ده چې ته د قیامت تپوس کې. جبرائیل علیه السلام راځي او تپوس کوي د انسان په شکل کې به راته اکثر او د خلقو د پویولو دپاره او د خلقو د تربیت دپاره. نو تپوس یې وکړو مته الساعه، قیامت به کله راځي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې تا سره د قیامت متعلق څومره علم دی نو د هغې نه ما سره زیات نشته دی، الله پاک پوهیږي چې قیامت به کله راځي. نو داسې قسم تپوسونه کول دا د الله په نسبت باندې ناخوښه سوالونه دي او په دې باندې الله پاک د مخکنو امتونو مذمت کړی دی. بلکې حدیث مبارک کې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې مخکنی امتونه په دې وجه باندې هلاک شوي چې هغوی به د خپلو پیغمبرانو نه ډېر تپوسونه کول او بیا به په هغې باندې عمل نه کو. د موسی علیه السلام مثال او د بني اسرائیلو یې ذکر کړی دی چې د موسی علیه السلام نه بني اسرائیلو به هم سوالونه کول. لکه یو سوال هغوی دا کړی چې کله د الله پاک ملاقات له حضرت موسی علیه السلام د قوم او یا سرداران بوتلل چې موږ د الله کلام وورو، د الله خبرې وورو، نو زموږ به یقین راشي او چې ته د الله پیغمبر او تورات د الله پاک کتاب دی. نو چې هغوی لاړل هغوی هغه خبرې د الله پاک واورېدې، د الله کلام یې واورېده. نو وی ویل دا خو وریځ وه، موږ خو څه ونه لیدل چې دا خبرې چا وکړلې، دا به موږ ته څنګه پته لګي چې د الله پاک دا خبرې وکړلې، زموږ خو یقین نه راځي په کېدای شي بل چا دا خبرې کړي. نو سوال یې وکړو په دغه وخت کې ارنا الله جهرتن، الله پاک موږ ته مخامخ په ډاګه باندې وښایه چې موږ یې خبرې وورو او موږ یې په خپلو سترګو باندې ووینو. نو چې کله داسې د بې ادبۍ سوال یې وکړو نو د الله د دنیا په سترګو باندې څوک نشي لیدلی. حضرت موسی علیه السلام هم سوال کړی دی چې کله الله پاک ور سره کلام وکړو، وحی ور راولېږله، پیغمبري ورته ورکړه، رب ارینی، ای زما ربه
ما ته لږ شانتې ځان وښایه چې زه دې ووینم. نو هغه سوال د موسی علیه السلام هغه د مینې محبت سوالو، هغه د شوق او د محبت سوالو. او دلته د بني اسرائیلو دا سوال کول چې الله موږ ته وښایه، دا د بې ادبۍ سوالو، هغې د آدابو خلاف ورزي وکړله. نو موسی علیه السلام چې کله سوال کوي چې یا الله ما ته خپل ځان وښایه، نو الله پاک ورته وفرمایل لن ترانی، ته ما هرګز نشي لیدلی، ځکه دنیا په سترګو د الله سره دیدار او ملاقات نشي کیدلی. بیا ورته الله پاک وفرمایل ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی. د مخامخ غر ته ګوره، زه په یو خپله تجلی د نور څه حصه غورځومه، نو که دا غر په خپل ځای باندې ټینګ پاتې شو نو ته به ما ولیدی شي، او که دی ټینګ پاتې نه شو نو ته مې نشي لیدلی. نو چې په غر باندې الله پاک یو تجلی وغورځوله، جعله دکا وخر موسی صعقا، هغه غر ټوکړې ټوکړې شو د الله د یرې نه، او موسی علیه السلام بې هوشه شو. چې کله په هوش کې راغی وی فرمایل سبحانک تبت الیک، ته د هر قسم عیب نه پاک، زه ستا نه معافي غواړم، توبه وباسم، و انی من المؤمنین، او زه د یقین کوونکو خلقو نه یم چې الله پاک د دنیا په سترګو څوک نشي لیدلی. نو چې کله بني اسرائیل هم دغه سوال وکړو چې موږ ته الله پاک په ډاګه باندې وښایه، نو الله پاک په هغې باندې آسماني تندر نازل که فاخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون. همدې پاره کې مخکې دا آیت مبارک تیر شوی دی. الله پاک په آسماني تندر وغورځو او ټول په هغه ځای کې مړه شو. بیا د حضرت موسی علیه السلام په دعا سره الله پاک دوباره را ژوندي کړل، ځکه موسی علیه السلام درخواست وکړو چې الله دا خو د قوم سرداران دي، مشران دي، او ما سره راغلي زما په ذمهدارۍ کې دي، نو که تا خامخا دې مړه کول نو بل ځای کې به دې مړه کړي وې. دا خو ټول الزام او ملامتیا په ما باندې راځي. خلک به وایي چې ښه زموږ مشران او سرداران دې بوتلل، نو مرګ دپاره دې بوتلي وو، هلته دې مړه کړل، او ته داسې روغ ژوند روغ رمټ په خپله رالی او هغې مړه شو، نو یا الله خلک به ما پرېږدي نه، ما به ملامته کوي. نو الله پاک د موسی علیه السلام په دعا سره او یا وانه سرداران بیا را ژوندي کړه، یو بل ته کتل، د قیامت یو منظر ورته الله پاک وښودو چې دغه شان به الله پاک په قیامت کې مړي را ژوندي کوي. نو د موسی علیه السلام نه چې څنګه سوالونه بني اسرائیلو کړي، نو ای مؤمنانو تاسو هغه شان سوالونه د نبی علیه السلام نه مه کوئ. د بعضې خلکو دا بې ځایه سوالونه عادت وي، د یو کس علم معلومات اخلي چې د سره څومره علم دی او څومره معلومات، د عمل نیت نه وي، ځکه بعضې خبرو تعلق د عمل سره نه وي، او نه د قیامت په ورځ به د هغې باره کې تپوس کېږي. بل ورځ یو کس سوال وکړو، وی د ماسپښین او مازدیګر مونځ کې د آخرت پټ دی، او د ماښام ماسخوتن او د سحر مونځ کې او د جمعې په مونځ کې او د اختر په مونځ کې په جهر باندې، چې دا ولې دې څه وجه ده؟ نو ما ته د دې تا نه قیامت کې الله پاک تپوس نه کوي، داسې تپوس کوه چې د هغې دارومدار د مونځ په دغه باندې چې مونځ زما په څه باندې ماتېږي، په څه باندې زما مونځ نه کېږي، کوم خبرو باندې سجده سهو لازمیږي، چې د خپل مونځ فکر وکړه، د دې فکر مه کوه چې جهر پکې ولې دی او جهر پکې ولې نشته دی. بس نبی علیه السلام دغه شان کړي دي او صحابه مونږ ته هغه شان بیان کړي دي. هغې کې مونږ حکمتونه نه تلاش کوو چې دی ماسپښین مازدیګر یې ولې پټ قرت کړی دی او ماښام ماخوستن او سحر یې ولې په جهر باندې کړی دی. دا بې ځایه سوالونه دي، د دې څه شرعن حیثیت نشته دی، او نه به قیامت کې د دې باره کې تپوس کېږي چې تا ته پته وه چې ماسپښین مازدیګر کې د آخرت ولې پټو او د ماښام ماخوستن او سحر او د جمعې او اختر په مونځ کې ولې په جهرو. دا تپوس الله پاک په قیامت کې د چا نه کوي. چې د کومو خبرو تپوس کېږي د هغې جواب او د هغې دپاره د عمل تیاري پکار ده. نو دغه یهودیانو به هم بې ځایه سوالونه کول د نبي علیه السلام نه. نو الله پاک د هغې جواب را ولیږو چې تاسو خو په تورات باندې د ایمان دعوه ساتئ، او اوسو د ایمان په ځای باندې تاسو کفر اختیار کو، او د تورات کتاب په تعلیمات هم تاسو عمل ونه کو، ځکه تورات کتاب کې د نبی علیه السلام صفات د قرآن مجید نازلېدل دا هر څه په هغې کې موجود دي، او تاسو په ایمان نه راوړئ، نو تاسو هغه خپل ایمان هغه په کفر باندې بدل کو، او چا چې ایمان په کفر باندې بدل کو نو دی د هدایت د لارې نه ګمراه شو. ام تريدون آیا غواړئ تاسو ان تسألو دا چې تاسو سوالونه وکئ تپوسونه وکئ رسولکم د خپل رسول صلی الله علیه وسلم نه. ستاسو هم دا اراده ده کما سئل موسی، لکه څنګه چې سوالونه شوي وو د حضرت موسی علیه السلام نه من قبل مخکې د دې نه چې
چې بنی اسرائیل به د موسی علیه السلام نه سوالونه کول تپوسونه به کول ومن یتبدل الکفر او چا چې بدل کې واخست کفر بالایمان په بدله د ایمان کې ایمان ورته پیش شو ایمان قبول نکو او د ایمان په بدله کې کفر ځان له خوښ کو فقد ضل نو یقینا چې د گمراه شو سواء السبیل د نیغې لارې د هدایت نه مخکې په هدایتو په خپل آسماني کتاب او خپل پیغمبر باندې ایمانو او چې کله نبی علیه السلام د نبوت او د رسالت دعوه وکړه اعلان یې وکړو خلقو ته دعوت ورکو او هغې ته نه منکر شو نو بس هغه زوړ ایمان ختم شو د هغې ام تریدون آیا تاسو غواړئ ان تسألوا رسولکم دا چې تاسو سوالونه وکړئ د خپل رسول صلی الله علیه وسلم نه کما سئل موسی لکه څنګه چې سوالونه شوي د حضرت موسی علیه السلام نه من قبل مخکې د دې نه ومن یتبدل الکفر او چا چې په بدل کې واخیسته کفر بالایمان په بدله د ایمان کې فقد ضل نو یقینا چې دی ګمراه شو بېلارې شو سواء السبیل د نیغې لارې د هدایت نه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما د فلسطین د مظلومو مسلمانانو مجاهدینو په حق کې دعا وکړئ الله پاک دغه مجاهدینو ته فتح او کامیابی ورکړي الله پاک د هغې حوصلې بلند کړي د جهاد په میدان کې د هغې قدمونه مضبوط کړي د دشمن په مقابله کې الله پاک هغې ته فتح او کامیابی ورکړي او د هغې دشمنان اسرائیل یهودیان او د هغې ملګري او د هغې اتحادیان د هغې د اتحاد په خپل منځ کې ختم کړي بې اتفاقي پکې پیدا کړي او د هغې اصلحې الله پاک د مجاهدینو ته د غنیمت په طور باندې ورکړي او د مجاهدینو سترګې الله پاک په ټوله دنیا کې اوچتې کړي د اسلام بول بالا کې او مسجد اقصی د دغه اسرائیل او دغه یهودیانو د تسلط نه الله پاک آزاد کړي او د مسلمانانو قبضه په برقرار وساتي دا لومبنۍ قبله ده مسجد اقصی د مسلمانانو څنګه چې خانه کعبه قبله ده دغه شان مسجد اقصی قبله وه الله پاک د مسجد اقصی حفاظت وکړي او د حرمین شریفین هم حفاظت وکړي الله پاک د دین دشمنان په هر ځای کې چې دي مسلمانانو ته تکلیفونه ورکوي د دغې ظالمانو د ظلم نه په ټوله دنیا کې الله پاک مسلمانانو ته نجات او خلاصۍ ورکړي او دغه ظالمان هغه د عبرت نشان وګرځي او خپل قهر او غضب په خپله باندې نازل کړي دغه مظلوم مسلمانان د هغې د ظلم نه د هغې د بربریت نه هغې ته نجات او خلاصۍ ورکړي او الله پاک دغلته څومره مسلمانان مجاهدین شهیدان شوي دي د هغې د شهادت بلند نه بلندترین درجات نصیب وګرځي څومره نارینه زنانه لوی واړه په هغې کې زخمیان دي الله پاک ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي او الله پاک دغې د دین دشمنانو ته تاریخي او عبرتناک شکست ورکړي خپل قهر او غضب او خپل سزاګانې پې نازل کړي او څنګه امداد چې د په جنگ بدر کې او په نورو جهادونو کې د خپلو مؤمنانو بندگانو صحابو سره کړو الله پاک اشان خپل غیبي امداد دغه فلسطین د مجاهدینو سره د مظلوم مسلمانانو سره شامل حال وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین برحمته